الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تعبير خواب لقماني د چینل محترمو لقمندانو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتساپ نمبر مې یو څه وخت غیر فعال ده، کار نه کوي، نو رابطه و قطع شوې ده مکمل. ډېر ورونه او خویندې څو هغوی خوبونه یې واتساپ نمبر باندې کوي دي او وخت په وخت باندې هغو ته تعبیر کېده، نو هغه ټول پاتې ده. او ما اوس مسنجر فعال کړی ده، مسنجر د فیسبوک د واتساپ د فیسبوک د پیج، نو هغه کې نه پوهېږم لینک مې هم واتساپ نمبر هماغه واتساپ کې مې لینک کې شیر کړی و تاسو سره، چې تاسو هماغه لینک باندې کلک وکړئ نو مسنجر ته راځئ. مسنجر کې هم تاسو اواز ریکارډ کولی شئ، خوب ویلی شئ، شخصي کې یعنې عام نه وي، ټولې نه اوري. خو بیا هم لا تر اوسه څوک بلد شوی نه دی، څو کسان دي هغوی بلد دي، نور متوجه نه دي دې ته. نو خدای دې وکړي دا مشکل زر حل شي. لږ مشکلات شته، تر څو یو خو نمبر واتساپ نمبر مې هغه بلاک شوی ده، ډسیبل شوی ده، غیر فعال شوی ده د واتساپ د ادارې لخوا. ما ته مسیج راغی یو تا خلاف ورزي کړی، هغه ځکه واتساپ تجارتي و، بزنس واتساپ و، نو څه خلاف ورزي شوې ده. ما کوشش کوم هغه رابط ورکړم پیج، فیسبوک پیج سره، فیسبوک پروفایل سره، نو هغه کې څه خلاف ورزي شوی ما نه، هغه بلاک شوی ده. اوس تر څو هغه نمبر فعالېږي او هغه ته جدا بیا موبایل هم پکار ده، جدا ترتیب باندې هغه به انشاءالله فعالېږي. نو خوبونه تاسو کولی شئ، خوبونه هم د فیسبوک پیج مسنجر له لارې هلته ما وختونه ښودلي دي، کوم مخکې تاسو رابطه کولی شئ سهار کې د 5 بجو نه 7 بجو پورې روزانه. نو تاسو کولی شئ هلته خپل خوب اواز سره ریکارډ کړئ. انشاءالله زه روزانه سهار نه 5 پورې 7 پورې او د جمعې په ورځ 8 پورې زه انشاءالله هلته آماده یم. کېدلی شي نور د ورځې نشي کېدلی، د ورځې بیا مصروفیت دی، صرف سهار کې دا کار کېدلی شي. نو معذرت غواړم چې څوک منتظر پاتې شوي او خوبونه هلته ډېر زیات لیکل شوی و، ما څه کله په هغه آخر ځلي چک کړی و، نو ما سره داسې یو تابلیټ و د موبایل نه لږ غټ څه وي، هغه ریم و د ورژن یې ډېر کم ده، ضعیف ده، نو ډېر سختي سره ما هغه کې کار کاوه. نو هغه مې اوس ایسته کړی ده تر څو څه نور وسیله ورته پیدا کومه. تاسو به منتظر کېږئ. هغه واتساپ خو غیر فعال ده، نو کوشش کوم که هغه هماغه نمبر باندې عادي واتساپ جوړ شي، نو انشاءالله عادي واتساپ به پکې جوړ کړم. هغه واتساپ تجاري خو نه کېږي. 2 ځلې ما د واتساپ ادارې سره رابطه وکړه، هغوی مسیج یې وکړ، پیام یې راولېږه چې دا خلاف ورزي شوی ده او دا بند ده. نو کېدای شي یو څو میاشتو پورې دا به بند وي ما باندې، نو یو څو میاشتې بعد بیا ورته مسیج کوم، انشاءالله بیا به خلاصېږي. نو زه نه پوهېږم ستاسو څه مشکل سره مخ یې، او اصلي مشکل خو به دا وي چې بعضې ده خورګانې زموږ زنانه چې هغوی خوبونه به همیشه ماته ویلي، نو هغوی بلد نه دي فیسبوک و مسنجر سره، یا اعتماد نه کوي هلته، یا نه لري فیسبوک. واتساپ چون عام شی و، واتساپ هر چا سره و، نور ډېر نور خلک هم هغو ته هم واتساپ اسان و، واتساپ باندې خوبونه تعبیر کېده و، سلسله روان و. او په منځ کې دغه زما د موبایل د ورکېدو په وجه باندې زما موبایل ما نه غلو وتښتولو رانه ورځ باندې،
نو د هغه نه وروسته چې کله بیا ما واتساپ غوښته چې واتساپ بېرته فعال کړم بل ځکه ما سره نو وسیله چې زه هغه واتساپ فعال کړم یو مستقل موبایل کې نو ما وغوښتل چې هغه وصل کړم د کمپیوټر له لارې نه فیسبوک پیج سره چې څوک واتساپ کې مسیج کوي نو زما فیسبوک پیج ته راسي هغه اواز او هغه لیکل خو نو هغه کار کې زما نه خلاف ورزي شوی ده او واتساپ راباندې بند شو هغه نمبر واتساپ کې بلاک شو مخکینی او یو نمبر زما واتساپ کې بلاک شوی هغه لپاره زه هم لاړم دفتر ته موږ دلته پېښور کې اوسېږو پاکستان کې نو دلته زموږ حقوق دومره خوندي نه دي او حقوق هم لکه یو عام څوک دلته اوسېږي پاسپورټ ویزه باندې یا پاکستانیان غوندې موږ نه یو نو زما نمبر یې بېرته ماته رانه کړه هغه نمبر ما غوښتل چې مخکینی نمبر ده یو دانه څه هغه کې هم اول خوبونو تعبیر کې هغه نمبر نشر شوی و هغه هم لاسته مې رانغی نو کوشش کوم انشاءالله چې دا مشکل حل سي او یو چاره وشي نو څوک چې زما دا ویډیو وکوت د لایف زه راغلی یم او تاسو خبر هم نه یې څوک خبر هم نه ده ځکه ما مخکې باید دا لایف خبر ورکړی وای چې د لایف راځم مستقیم راځم نو ځکه اوس هېڅوک نشته نو انشاءالله کوشش کوو چې دا ترتیب بیرته جوړ سي ځکه ماته زنګونه هم راځي د افغانستان د نمبر نه نور د خارج مختلف کودونه خوبونو ولا هغوی بیچارهګان په تشویش دي منتظر دي او تعبیر د خواب څه ده نو دا د خلکو په ځینو خلکو په نسبت باندې کېدای سي مهم نه وي دومره ځینو خلکو په نسبت باندې کېدای سي مهم نه او په کار هم نه ده زموږ مسلمان خپل ژوند په خوبونو باندې روان کړي خو کله کله بیا داسې وي د شخصي ژوند کې دا خوبونه ډېر رول لري او دې نه دا کم طریقه باندې خوب ماته خلک تېروي او زه دغه تعبیر وایم نو الله شاهد ده چې په هغو باندې ډېر اثر کوي یو دعوت یو ذریعه هم ده او یو چا مشکلاتو حل کېدو یو ښه مشوره ورکول نو په دې حساب سره خوبونو ته لږ توجه کول نو انشاءالله دا خیر ده پکې شر نشته پکې دومره او څوک چې تشویشي وي لکه بعضې خلک استخاره کوي بیا ماته خوب وایي نو استخاري خوبونه اکثر زه وایم چې استخاري خوبونه صحیح نه وي ځکه تشویش وي انسان ته په استخاره کې خوب نه ده ښودل شوی نبي علیه السلام په دې باره کې هېڅ هم نه دي ویلي صحابه وایي چې نبي علیه السلام موږ ته د استخاره داسې تعلیم یې راکاوه لکه چې د مونځ تعلیم یې موږ ته راکاوه نو په دې کې دا د خوب ټکی نشته چې خوب به موږ انتظار کوو خوب هم بیا لیدل نه خوب نشته په استخاره کې نو دې کې هم ډېر خلک خوبونه به یې ویلي او مشورې او یو رهنمایي په خوب کې یو رمزونه وي په خوب کې د الله لخوا ځکه دا د روح فعالیت وي د روح فعالیت چې د هغه د جسم او د انسان د عقل فعالیت نه هغه ډېر زیات فعال ده نو انشاءالله کوشش کوو چې دا خدمت بیرته شروع شي الله مهربان ده نو اوس څوک رانغی نو ما کوشش کوو چې ما زه لایف راشم مستقیم او که چا تاسو که د یوټیوب د سیټینګ څه ده تاسو ځان ته څه د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړی ده نو ما ویډیوګانې ستاسو ته ورسیږي نو طریقه یې همدغه ده چې تاسو نوټیفیکیشن هغه فعال کړئ د لایف نوټیفیکیشن یا مستقیم راتګ نوټیفیکیشن هم لري هغه هم فعال کړئ نو زه کوشش کوم انشاءالله په دې طریقه باندې که وشو نو سهار 5 نه تر 7 بجو پورې زه لایف راشم دا هم کېدلی شي ترتیب ورته زه جوړومه نو الله دې وکړي څوک خفه شوی نه او انتظار سخت تمامیږي نو زه اوس کوشش کوم که دا لایف ویډیو نو د
یوټیوب کې داسې برخه کې راشي چې هلته تاسو ته دا ښکاره شي. اکثر ویډیوګانې زموږ د خوب تعبیر څه دغه د یوټیوب د لایف ویډیوګانو په برخه کې ده او هغه لږ کتل کېږي. وجه همدغه ده چې هغه څوک کلک نه کوي. نو یوټیوب هغه اوله صفحه خلک کلک کوي، په همغه کوم ویډیوګانې دوی ته ښکاري تکراري همغه ګوري. نو په یوټیوب کې خو هلته بره عنوانونه دي، لایف یعنې زنده پخش مستقیم او ویډیوګانې پلیلیست. نو دغه اپشنونه دغه شیان اکثر خلکو ته نه معلومیږي یا متوجه نه یا بلد نه ورسره. نو دا د لایف ویډیوګانې دومره بیا نه کتل کېږي. نو وجه همدغه ده او زه هم ورسره نه بلد یم، زه هم دومره ورسره بلد نه یم. کوشش کوم انشاءالله یو ترتیب ورته برابر کړو. دا ویډیو انشاءالله زه اوس ختموم، کوشش کوم چې دا نشر سي یوټیوب مستقیم اوله صفحه ته راشي. دا خو لایف ده او د لایف ویډیوګانو په برخې ته ځي. نو کېدای شي تاسو پرې خبر نه شئ، دومره دا ونه کتل شي، خبر نه شئ، دا زما پیام تاسو ته ونه رسېږي. نو کوشش کوم ستاسو خپل پیام تاسو ته زه ورسوم.